را روانه چهارشنبه. د مسلکي پولیسو په اړه که پوښتنه وکړم، د ګرشک پولیس آیا مسلکي دي که نه دي؟ د ګرشک پولیس لله الحمد په اصل کې 90% مسلکي دي. خپله تاسې له ولسوال سره څنګه روابط لري؟ له نورو ادارو سره اختلافات خو به نه لرئ؟ دا د یو ښه هماهنګۍ نتیجه ده چې موږ نن په ګرشک ولسوالۍ کې پر هغه سربیره بیا داسې امنیت لرو. خپله تاسو د ګرشک پولیس اوس په کوم حالت کې یاست؟ دفاعي او که تعرضي؟ په دفاعي حالت کې هم نه یو، خو داسې تعرضي حالت کې نه یو چې اوس موږ د دې څخه که درته ووایم چې منطقې مو نیولي دي خو هغه مو دغه نه دي کړي.